فعالان وایي ذبیح الله مجاهد مو د منظور پښتین په ملاتړ لاریون لغوه کړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په کابل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر پلویان وایي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یې د هغه لاریون ممانعت کړی چې غوښتل یې د یاد شوي غورځنګ پر مشر منظور پښتین د برید او د پاکستان د غندنې لپاره لاریون وکړي. د دغه لاریون تنظیم یو سمبالونکی وایي چې د لاریون د تنظیم لپاره د کابل د والي دفتر اجازه ورکړې وه، خو د طالبانو ویان دې مخالفت وکړ او د لاریون اجازه ورنه کړل شوه. پر منظور پښتین وړمه ورځ د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله کې برید وشو چې یو ملګری یې ټپي شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د برید پړه پر پاکستاني دولت واچوله. دا برید د پښتنو ملت پالو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. طالب ویان ذبیح الله مجاهد نه دی ویلي چې ولې یې د منظور پښتین د پلوۍ او پاکستان د مخالفت لاریون منع کړی دی. طالب چارواکو څو اونۍ مخکې په کابل کې د پاکستان پر ضد د یو بل لاریون سمبالونکی عظیم عظیمي نیولی او بندي کړی چې تر اوسه پورې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ طالب چارواکي ولې او د څه لپاره د پاکستان ضد د لاریونونو مخنیوی کوي؟ په دې اړوند خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.